دا فایده محسوس پیری بیان کړی دی. زمونږ دا ملکونه چې دي د علاقې د خوشه ملکونه په دې کې دوه غټې فتنې دي، غټې فتنې پکې چلیږي دوه. یو دا بعض خلک به تا د الله نه بندوي او د الله نه به دې منع کوي او ستا په زړه کې به دا خبره پیدا کړي چې جي ته الله ته نشي رسېدی او الله ستا نه اوري. نو څه وکړو د هغې دپاره به دې قبرونو ته ځه، دې درګاهونو له ځه، دربارونو له ځه، باباګانو له ځه، پیرانو له ځه او دې پیرانو له ځه، دې مشرانو له ځه، اولیاء الله له ځه، د الله نازولو له ځه. دوی ته وایي، دوی به الله ته وایي. نو چې کله په دې باندې کار شروع کړو نو الله ته څه شو؟ الله پاتې شو. اوس ښه ده ځکه چې دوی چې وی دوی به بیا د الله سره خبره کوي او رابطه به کوي، موږ خو بس موږ به دوی ته وایو، موږ ګناهګار یو. شیطان ورته هم دا وایي، پیری شیطان ابلیس ورته هم دا وسوسې ورچي او انسي شیطانان چې کوم دي هغوی ورته هم دا خبره کوي، ته ګناهګار یې، ستا خبره کوم ځای کې الله ته رسي. دا نیکان خلک دي نازوري د الله، د دوی خبره एकदम قبلېږي، دوی ته وایه که نه. دویم قسم خلک زمونږ په ملکونو کې به تا ته دا میلاو شي چې هغوی به تا د پیغمبر د تابعدارۍ نه منع کوي او هغه په دې طریقې سره وایي دا حدیثونه چې دي په دې باندې موږ ډایرکټ نه پوهېږو، دې حدیثونو په تشریحاتو او جي په دې کې وایي په دې کې وایي ضعیف دي او په دې کې منګړت دي او په دې کې خبر واحد دی او په دې کې خبر متواتر دی او په دې کې دا دی او په دې کې دغه دی او په دې کې ناسخ دی او په دې کې منسوخ دی، دا قسمه خبرې په دې موږ نه پوهېږو. نو څه وکړو؟ وکړه څه؟ وایي بس یو ملا راټینګ کړه، ملا راټینګ کړه چې هغه ملا تا ته څه وایي اکه منه، د الف نه د یا پورې د مولوي صاحب ټولې خبرې به مني او دا ورسره ووایي وایي که چېرته د مولوي صاحب خبره د قرآن او حدیث خلاف و په ظاهر کې نو ته به په زړه کې دا ووایي چې مشران په دې باندې ښه پوهېږي، دې کې به هم څه چلي، خو د مولوي صاحب نه به زړه نه بد کې، د مذهب نه به زړه نه بدې، د عالم د امام د مفتي نه به زړه نه بدې، د هغوی په باره کې به چېرته دا بدګماني نه کې چې دی به خطا شوی وي، دا بدګماني به نه کړي. ښه نو د قرآن او حدیث خلاف ولې دا خبره بس هلته به دا ووایي چې جي مشران دي، بس حکمت به وي، څه چل به وي، په دې به خبره ختمه. نو پیغمبر پاتې ختم. بس دغه د مذهب د مولا پټه به راوالي او په خپله مرۍ کې به یې واچوي چې کوم ځي ته دې هغه راکاږي هغه ځي ته به ځي، خو تپوس به نه کوي، ځکه هلته په تپوسونو باندې پابندي ده. دا زموږ دا کوم وروڼه چې په دې تقلیدونو مقلیدونو کې پراته دي، خصوصا په ړوند تقلید کې، دوی ګوره خپلو عوامو له د سوالاتو جواباتو اجازت نه ورکوي. په دوی کې ډېر کم علما به وي او مریان چې هغه داسې وو چې وایي دوی د سوالاتو جواباتو نشست دی. ښه که سوال جواب هغه نشست ولګي نو په هغې کې هم داسې ښه دا کار څنګه دی؟ حلال دی حرام دی، حلال دی حرام دی، حلال دی حرام دی، حلال دی حرام دی، بس خبره روانه وه. زیات وضاحت چې وشي نو داسې امام ابو حنیفه دا ویلي، شاګردانو یې دا ویلي، فتوا په دې باندې ده. شامي کې دا راغلي، قاضي خان دا ویلي او په هغې کې دا دی او په هغې کې دغه دي. زه د بعضو مولیانو علماو بیانونه واورم که نه، یو مسله به ذکر کړي، وایي په دې دلایل، په دې دلایل. نو پلاني مولوي صاحب په پلاني کتاب کې ویلي، پلاني مولوي صاحب په پلاني کتاب کې ویلي، او هغه صفحه کې دې مولوي صاحب ویلي او هغه جلد نمبر 2 کې د دې مولوي صاحب خبره راغلې ده. دا پکې هغه یو دی چې تفصیل کوي د خبرې، او هغه بل
هغه په دې خبره ختمه کړه حلال دی حرام دی جایز دی ناجایز دی بس ختم ځکه ما یو فتوا لیدلې وه لیکلی شوې فتوا وه یو کس تپوس کړی و د یو مسلې او به یې دا لاندې ورته لیکلي وې اردو کې سوال و چې قرآن او حدیث په رڼا کې جواب راکړه نو هغه مفتي د جواب نه مخکې ورته دا ویلي وي دا قسمه خبرې مه کوئ خپلو مشرانو ته په مشرانو یقین ساتئ اعتماد ساتئ بس سره ته وایي هغه منئ دا قسمه خبره هر چې دا خبره چې قرآن او حدیث په رڼا کې نو دا وي په موږ کې د نورو خلکو تاثرات دي وي د نور خلک څوک یادوي دا سلفیان یادوي که یعنې وایي د دوی نه دا خبره موږ ته ورو راوړې دي قرآن او حدیث په رڼا کې جواب راکړه نو دې قسمه خبرو ته پکې ضرورت نشته قرآن او حدیث په رڼا کې خو صرف تپوس کوه او موږ به دله جواب درکوو نو خبره مې دا کوله چې د دوه لوی فتنې دي یو فتنه چې بعض خلک راولګي او تا د الله نه دې بند کړي د الله سره د رابطه ختمه کړي تر دې چې د بعضو دغه فرقو والا مولیانو کوم چې دا قسمه قیسې کوي چې موږ الله ته نشو رسېدی او دی اولیاء الله ته به وایو د دوی په واسطه باندې به رسو دوی د عوامو ته دا خبره هم کړې ده چې ستاسو چې کوم استخارې کوئ دا هم نه کېږي استخاره به تاسو له څوک کوي دا به هم د مولیان کوي دې پورې ورته خبره کړې ده ګوره موږ پسې په خپله ډېر راغلي دي موږ له استخاره وکړه په دې دلته مالونه مو وایي ما پسې څو کسان راغلي موږ له به استخاره ونه کړي نو زم عجیبه خبره دي چې مثال دی لکه یو سړی واده کوي د بل ته ورته لاړ شه جنۍ وګوره واده ته کوي او جنۍ په ما باندې ګوري د دې څه پیدا شو کار ته کې استخاره په ما باندې کوي داسې ناشنا خبره نه خو هلته په زړه کې دا غریبانانو دا ناسته دغه مولیانو ته ویلي چې ستاسو خبره والعیاذ بالله الله نه اوري ښه نو څه کوو نیکانو ته به وایي نیکانو ته چې وایي نو یو خو به شوړې هم ورکړي داسې خو کارو هم نه کېږي نو خپل یو تجارت پکې هم روان دی هغوی نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي د هغه زمانې مشرکانو به هم دا وي وایي موږ د دوی بندګي نه کوو خو صرف دې دپاره لګیو چې الله ته هم نږدې کړي إن الله يحكم بينهم یقینا الله به فیصله وکړي په منځ د دوی کې فيما هم فيه يختلفون په هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کوي د دې هر څه پته ولګي د قیامت په ورځ الله به فیصلې وکړي د دې ټولو په باره کې دا چې مشرکان دي د دوی به هم پته ولګي دا چې موحدین دي د دوی به هم پته ولګي د دې ټولو خبره به راښکاره شي الله وایي صبر وکړئ إن الله لا يهدي يقينا الله هداية نكي من هو كاذب كفار هغه چاته چې ډېر دروغجن ډېر کفر کوونکی دی دو صفات ذکر شوي دي الله هدایت نه کوي دروغجن ته ډېر دروغجن ته او ډېر ناشکره ته کفار په دې معنی سره راځي ډېر ناشکره کفر کوونکی یعنی یو کفر دام دی چې انسان د الله د نعمتونو نه منکر شي او دا دواړه صفات په مشرکانو کې شته څنګه
څه دروغ یې په الله جوړ کړي نو څه دروغ یې په الله جوړ کړي بارک الله فیک دی جواب دی په الله به یې دروغ داسې جوړول چې د بوتانو نسبت به الله ته کوو دا د الله سره وي د دوی برخه ده دوی د الله سره شریکان دي یا د الله دپاره به بچی ثابتوو چې د الله دپاره بچي شتي یا دا چې الله دا خبره موږ ته کړې ده چې تاسو داسې کوئ لکه مشرکانو به څه چل کوو د مکې مشرکانو چې چا سره به کپړې نه وي د بهر نه به رالو او هغه کپړې به ورته میلاو نه شوي کومې چې به مکې والا استعمالولې نو بیا به یې لګړ طواف کوو او دا به وي وی الله موږ ته د دې امر کړی دی الله موږ ته ویلي چې داسې کوئ نو دروغجن خو شو دا خبره چې مشرک یې دروغجن به یې بل ورځ موږ خبره وکړه که نه درس کې چې دی به لازم د دروغو قصې کوي چې د خپلو بوتانو او معبودانو څه مقام خو ثابت کړي که نه نو دروغجن خدای دی ناشکره دی څنګه ناشکره دی څنګه صرف دقه نعمتونه یې د الله ناشکري داسې وکړه چې کوم الله چې پیدا کړي دي او دا نعمتونه یې وله ورکړي دي د هغه الله بندګي پرېښوده او د غیر په بندګیانو کې پرېوتو نو په کار خو دا و چې د هغه الله شکر یې ادا کړی او د هغه بندګي یې کړی وی ناشکره خلک دي بلکې الټه دغه نعمتونو نسبت یې شروع کړو غیر الله ته دا پلانې کار چې وي زموږ د بوتانو کړی دی او دا پلانې کار د پلاني بوت کړی دی پلانې کار پلاني کړی دی او پلانې کار پلاني کړی دی کم کارونه چې الله کړي وو کم نعمتونه چې ور الله ورکړي وو شکر ادا کول خو پرېږده د هغې نسبت یې غیر الله ته شروع کړو ځکه الله وایي چې دې قسمه خلکو ته زه هدایت نه کومه اوس الله چې کله په شرک باندې رد وکړو نو اوس د شرک په یو قسم باندې رد کوي اول خو عام ردو شو اوس ګوره یو قسم دا دی چې یو څوک راولګي او د الله دپاره بچی ثابت کړي په ذات کې ورسره شریک ثابت کړي والعیاذ بالله مشرکانو به د الله دپاره بچی ثابتو او دا به وي چې ملایک د الله لوڼه دي لکه یهودو مخکې ویلو چې عزیر علیه السلام د الله زوی نصارو څه ویلو عیسی علیه السلام د الله زوی دی د مکې مشرکانو به دا وی ملایک د الله لوڼه دي الله اوس په دوی باندې رد کوي لو أراد الله أن يتخذ ولدا كچرت إرادة كريوي الله چه ونسي أولاد لاصطفى مما يخلق ما يشاء خامخا غوره کړي به وي د هغه چا نه چې پیدا کوي څه چې وغواړي که چېرته الله اراده کړې وی چې ځان له بچی ونیسي اول خو الله د بچي نه پاک دی لم یلد ولم یولد نه ترې څوک پیدا دي نه د چا نه پیدا دی اولنۍ خبره خو دا ده خو بیا هم که چېرته هسې د الله په هغوی باندې رد کوي که بالفرض الله ځان دپاره اولاد نیوی نو خو خپله مرضي وکړه چې څوک یې د ځان دپاره بچی یې ګرځولی جاهلانو مشرکانو یهودو نصارو ته خو به دا فیصله نه اوله کوله چې تاسو زما دپاره بچي ثابت کړي څوک دي که الله ځان له بچی نیویم خو په خپله به ځان له یو مخلوق غوره کړی و چې دا زما بچی دی که بالفرض الله داسې کولی او الله پاک دی نو بیا خو اختیار دوی له نه ورکوو چې تاسو ما له بچي وګورئ څوک دي چې دوی د ځان نه لګیا شو
او دا خبره یاده کوي چې دا خبره الله صرف دې دپاره کړې ده په دوی باندې رد کوي نور د الله دپاره د اولادو کېدل دا ناممکن دي دا ناممکن خبره ده نه الله د چا نه پیدا دی نه الله نه څوک پیدا دی خو دې ظالمانو به وي الله دپاره د ملایک چې ده وي د الله لوڼی نو الله وي اول خو زما بچی نشتی او که وی نو زه تاسو له اختیار در کوم چې ما له بچی ثابت کړي چې څوک ستاسو خوښي هغه زما اولاد وګرځوئ سبحانه پاک دی هغه الله ځکه ووایي که نه پاک دی هغه الله پاک دی هغه الله د بچي نه هغه ته ضرورت نشتی چې بچی یو د هغه اولاد وي اولاد او بچي ته خو هغه څوک ضرورت لري چې هغه صحیح هغه کمزور دی او الله بچي ته څه ضرورت لري اولاد ته څه ضرورت لري هو الله الواحد القهار هغه الله یو دی زورور دی هو الله هغه الله هغه معبود الواحد یو دی القهار زورور دی یو خو دیزی ګوره د دې الله نوم نه دا ثابته شوه هو الله چې هم هغه الله معبود دی د عبادت حقدار دی مخکې په مشرکان ورد شو که نه نو دیزی که اوس الله وایي چې دغه مشرکانو دا طریقه غلطه ده بندګي به صرف د دې الله کېږي او د بندګۍ حقدار صرف دی دی هو الله الواحد یک یوازې دی رد شو په دغه مشرکانو باندې مخکې چې تیر شو او په دې اخرني قسم باندې کوم چې الله دپاره بچی ثابت وي په ټولو باندې رد شو چې الله یک یوازې دی په ذات کې په صفاتو کې په نومونو کې په الوهیت کې په ربوبیت کې په دې هر څه کې الله یک یوازې دی القهار زورور دی هغه الله هر څه کولی شي او هغه زورور رب دې ته ضرورت نه لري چې هغه دې بچي هغه زورور رب دې ته ضرورت نه لري چې هغه دې نازولي هغه زورور رب د هغه سره څوک برخه نه لري د هغه سره څوک حصه نه لري هغه یک یوازې دی او هغه د بندګۍ حقدار دی اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت بعض دلایل او نښې ذکر کوي ولې فائدې سره موږ د فائدې خو الله پیدا کړی فائدې سره دی جواب د قدرت ته نښې چې الله ذکر کوي نو الله د دې دپاره ذکر کوي چې وګورئ کم رب چې دا دومره لوی لوی کارونه کولی شي کم رب چې دومره زورور دی کم رب چې دومره قادر دی څنګه دې مشرکانو هغه رب پرېښودو د هغه بندګي پرېښوده او د مخلوق بندګي شروع کړه یا څنګه د دې رب بندګي دې پرېښودی شي د دې دپاره الله د قدرت ته دلایل ذکر کوي خلق السماوات والأرض بالحق پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه په حق سره یا د پاره د ښکاره کولو د حق د ځمکه او اسمانونه چې الله پیدا کړي د هسې نه دي پیدا کړي ګورئ بلکې دا د یو عظیم مقصد دپاره پیدا شوي دي چې الله حق راښکاره کړي او هغه حق د الله بندګي ده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله یې ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د خپلې بندګۍ دپاره مې پیدا کړي دا دومره لویه دنیا الله هسې نه ده پیدا کړې دا اسمانونه او دا غرونه او دا ځمکې او دا غټ مخلوقات چې ته ته ښکاري او د الله د قدرت دا غټې غټې نښې ستا څه مطلب دی چې لکه دا الله هسې پیدا کړي دي بس هسې یو نظام یې داسې روان کړی دا هر څه چې الله پیدا کړي د دې دپاره پیدا کړي دي چې د الله وحدانیت وپېژندی شي د الله یووالی وپېژندی شي
او یک یوازې د دغه الله بندګي وشي د دې دپاره الله د هر څه پیدا کړي دي نو دغه معنی د خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار راتوي شپه په ورځ باندې ويكور النهار على الليل او راتوي ورځ په شپه باندې وګوره د الله دې قدرت او د کمال دې صفتونو ته وګوره چې دا کار صرف او صرف یو الله کوي دا تصرف صرف د الله سره ده بل څوک دې کار نشي لرلی تصرف کامل تصرف هغه د چا سره دی هغه د الله سره دی علما دلته دا فایده هم بیانوي چې دې نه دا فایده راوځي چې ځمکه دا ګول ده دایره ده ځکه دلته وایي چې یکور اللیل علی النهار راتوي د شپه په ورځ باندې او بیا راتوي ورځ په شپه باندې نو دې نه دا ثابتېږي چې دا ځمکه دا څه ده د ګول دایرې په شکل ده وسخر الشمس والقمر او تابع کړی د نور او سپوږمۍ كل يجري لأجل مسمى طول روان دي د پاره د یوې نیټې مقررې کومه نیټه ده د قیامت نیټه ده ټول د قیامت د نیټې پورې روان دي الا هو العزیز الغفار خبردار هغه زورور دی بخونکی دی کوم رب چې دا کارونه کړي هغه زورور دی او څه دی بخونکی دی ولې دلته الله د عزیز او غفار ذکر کوي زورور خو دی ځکه چې د قدرت دی نه خو ته وګوره العزیز زورور دی غفار ډیر بخونکی دی ډیر بخونکی ولې دا نوم راوړو هغه ده چې دومره قادر او دومره زورور رب دی او دومره عظیم الشان رب دی زمونږه نو د ده قدر پوره په هغه طریقې سره نه دی شوی کومو طریقې سره چې پکار دی وما قدر الله حق قدره دی خلکو د الله داسې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې د الله قدر پکار دی خو الله بیا هم بخونکی دی دې مخلوق ته د خپلو بندګانو ته د کوتاهي معاف کوي اوس که موږ شو موږ نه سوال وشي آیا موږ د الله داسې قدر کړی لکه څنګه چې پکار دی نه آیا موږ د الله سبحانه وتعالی د شان مناسب بندگی کړې ده نه هغه ډېر لوی ذات دی ډېر لوی شان والی دی خو سره د دې هر څه زموږ د دې کوتاهیانو هغه رب موږ ته معافي کوي او بخښنه کوي نو ډېر بخښونکی دی زورور دی او بخښونکی دی ښه دلته ته بله فایده بیان کړم دا ډېره اهمه فایده ده خو نوم دا کوي چې زورور او بخښنه کوي راشي انسانانو ته د الله سبحانه وتعالی خبره اوس ځان له خبره ده اوس د انسانانو خبره کوو په دې انسانانو کې اصل زورور هغه دی چې هغه چاته بخښنه کوي دا خبره د حدیثونو هم ثابته ده عامه لنډه خبره به وکړو او غونډه حدیثونو دا مسله ثابته ده چې یو سړی معافي کوي د اصل څه دی زورور دی طاقتور دی خو دې فایدې دپاره مې ته دا خبره وکړه معافي بیا په دوه قسمه ده یو هغه معافي چې شریعت هغې ته صحیح معافي ویلي او دا سړی صحیح زورور دی او الله به له ډېر لوی اجر ورکوي هغه دی چې یو سړی دی غوسه شو
او دی د خپل بدل اغستی شي په هغې باندې قادر یي دې غوسې چې په کوم حالات راوستي دي او دا غوسه چې ورته سوی هغه څه کولی شي د هغې باوجود دی دا غوسه کنټرول کړي او دا سړی معاف کړي یو هغه سړی دی چې طاقت یې نشته او دی څه وایي ما معاف کړی چې نه یې معاف کوې څه کوي چې معاف کوي نو څه کوي هغه هسې ستا زور نه رسي معافي خو دا دی چې ته زورور یې او معافي کوي دا معافي ده چې ستا سره طاقت یي ته را سړی رانیوی شي او بیا هم راونه نیسي دې ته زورور وایي په اصل کې انسانانو منځ کې خبره ما داسې وکړه چې د انسانانو دا طریقه ده بعض داسې دي بعض داسې هر چې زمونږ رب دی نو هغه عزیز زورور دی او ښه زورور دی ناشنا زور دی د هغه رب سره او سره د دې زوره سره د دې طاقته ډېرې پراخه مهربانۍ والا دی ډېرې پراخه مهربانۍ والا دی الله دې زمونږ نه راضي شي او الله دې زمونږ کوتاهیانې او زمونږ ګناهونه مونږ ته وبخي اوس نور دلایل بیانوي د الله د قدرت خلقكم من نفس واحدة پیدا کړی یې تاسو د یو نفس نه ثم جعل منها زوجها بیا یې ګرځولې ده د هغې نه بیا یې ګرځولې ده د هغه نه بیبي د هغه ده دا نفس یو څوک دی آدم علیه السلام بیبي د هغه حوا او آدم علیهم السلام د هغوی تذکیره دی دلته وګوره د الله دې قدرت ته چې د یو نفس نه د ټول انسانیت خور کو د یو آدم علیه السلام در الله قدرت دی در الله طاقت دی او هم د هغه نه بیبي حوا پیدا کړې وه ثم جعل منها زوجها د هغه د پختۍ نه پیدا کړې وه ځکه دا خبره یاده کوي چې دا زنانه پر خپل خاوند ډېره مینه زنانه په خاوند ډېره مینه په نسبت د سړي ها کیدی شي خدا به لګي چې خاوند دې په ښځه ډېر مینې د دې نه چې ښځه چې دا سره کومه مینه کوي او بس یې چلي څه مسله به وي څه خبره به وي خو دا به نادرا کېږي اکثر داسې چې ښځه په خاوند باندې ډېره مینې او سړی په خاورو ډېر مینې په ځمکو باندې په ځمکو په پټو بلکې بعض بې غیرته پښتانه داسې وایي وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي او دا چې کله په چا کې غیرت ختم شي هغه دا قسمه خبرې کوي او دا قسمه کارونه کوي خو دا سړی په دې ځمکو په دې قصو ډېر مینې کې دی د خاورې نه پیدا دی آدم علیه السلام ته وګورئ خاورې نه پیدا دی بیا دا بیبي حوا د هغه نه پیدا ده نو ځکه دا ښځه د خاوند سره محبت ډېر کوي ښځې وفا ډېری په نسبت د سړي داسې ډېر شوي دي چې خاوند یې مړ شي او دا ښځه بیا هم ناست دی ځکه خاوند په نوم باندې هسې ناست دی که ته ورته ووایم چې بل سړي ته واده شه او ژوند به دې ښه تېرېږي نه زما وایي د هغه سره ډېره مینه وه او دغه شان ورته ناست دی هغه بچو ته یې ژوند تېر او دا سړی داسې به کوم شته چې لا قبر ته یې کوزه کړي نه وي او بل سوچ کړي چې اوس بله ښځه به څه چل به کوو څه ترتیب به جوړو د هغه وخت نه بیا د ترتیبونه دی جنګوي نو د سړي محبت د ښځې سره په نسبت د ښځې د محبت وایم دا نه چې محبت نه وي په نسبت د ښځې د محبت د سړي محبت څه وي هغه لږ کم وي او د ښځې هغه محبت بیا لږ زورور وي
او کله دې سم کېدی شي چې سړي هغه محبت ته سي هغه چې ډېرې دې سم کېږي زه دا نه یم چې داسې بلکل نشي کېدی زه یم داسې کېږي خو دا به لګي دا به لګي اکثر چې تم د تجربې خبرم د ښکارم د اکثرو خلکو تم هغه دی چې ښځه کې وفا په نسبت د سړي نه زیاتې د ښځې او د خاوند په دې موضوع کې هم ګوره عامه خبره نه کوم زه د ښځې او د خاوند په دې موضوع کې دا خبره کوم د دوی د یو بل سره محبت او د دوی د یو بل سره وفاداري د دې خبره کوم نو اکثر د سړي چې د ښځو سره دا خبرې کوي نو دروغ ورته هم ډېر وایي وي که ته نه وی نه وایي زه به مړ شوی او زما به سوی او زما هېڅ ولم نه کېږي او وی ښه دی چې ته زما ژوند ته راړې که ته نه وی نو زما دا ژوند به څنګه تېرېده هېڅ ښه برابر تېرېدو نه مخکې او چې دا مړه شي نو څه پروا یې نه وي خو داسې هغې ته به دا خبره کوي او شکر دی چې الله ته ماله راکړې او زه به ستا دپاره دا وکړم او زه به ستا دپاره دا وکړم نو هسې هغه ښځې ته دغه خبرې کوي حالانکې حدیثونو نه دې خبرو جواز هم ښکاري چې ښځه خاوند یو بل سره مینه محبت کوي که دروغ هم ووایي نو هغې کې څه حرج نشته دی دا مطلب نه تا شروع کړې اوس هم هغه بنډلې ورته وولي چې سر د کنټرول کولو نه وي په طریقه سړی کله نه کله که چېرته خبره نیمه وکړي نو څه خبره نه ده خو د هغې دا مطلب نه دی چې سړی سهار ماښام شروع وکړي کله نا کله سړی لکه داسې خبره وکړي ښځې ته په مینه کې ښځه په مینه کې خبرې وکړي او خبره د کېدو نه وي لکه اوس یو سړی ووایي یاره وي که ته مړه شوې که نه نو زه به ورځ مړ یم دا رښتیا دي که دروغ دي دروغ دي خو که سړی دی چې کله نه کله وایي د دې دپاره چې دا ښځه هم خوشحاله شي او ګپ شپ د دوی د یو بل سره ولګي څه حرج نشته خو زیاتول یې نه دي په کار خلقکم من نفس واحده پیدا کړي یې تاسو د یو نفس نه ثم جعل منها زوجها بیا یې ګرځولې ده د هغې نه بیبي بیا یې ګرځولې ده د هغه نه بیبي د هغه د الله قدرت دی وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج او رالیږلي دي الله تاسو لره د څاروونه 8 جوړې یا او راکوزي کړي دي الله تاسو لره د څاروونه 8 جوړې د الله د قدرت بله نښه ده څنګه د څاروونه 8 جوړې غواګانو نه 2 اوښانو نه 2 او ګډو نه 2 او بیزو نه 2 نر او ماده جوړې شوې که 8 جوړې شوې انعام چارپیان څاروي هغه چې خوراکو کې څه وخوري که نه نو واپس بیا د خولې له راولي او شخوند پرې وهي نو په دغه انعامو کې وګوره 8 جوړې وي الله تاسو ته درلېږلي دي 8 جوړې پیدا کړي د څومره د یعنی د الله سبحانه وتعالی د قدرت لویه نښه ده څه ناشنا څاروي پیدا کړي دي او پای کې زموږ دپاره ناشنا فایدې دي د سورت یاسین په اخره کې د دې خبرې تذکره شوې وه بله نښه واوره يخلقكم في بطون أمهاتكم پیدا کوي تاسو په خېټو د میندو ستاسو کې خلقا من بعد خلق په پیدایش وروستو د بل پیدایش نه فی ظلمات 3 په تیارو دریو کې اوس دې ته وګوره د مور په خېټه کې د دې ماشوم د پیدایش د الله سبحانه وتعالی څومره لوی قدرت دی خلقا من بعد خلق
په پیدایش سره وروستو د بل پیدایش نه. دې څه معنی ده؟ بارک الله فیک، یعنی په مراحلو باندې تېرېده. د منۍ قطره ده، وینه ترې جوړه شوه، غوښه ترې جوړه شوه، هډوکي وو، بیا هغې ته سرمن واچولی شوه، او په دې مراحلو سره د انسان د مور په خېټه کې تېر شوی دی. یعنی ډېر انسان تعجب کې لاړ شي چې د الله دا څه ناشنا طاقت دی په دې اوړي کې ځي کې او په دې خېټه کې په دې رحم کې دننه دا ماشوم په دومره لویو مراحلو باندې تېرېږي، په دې اوړي کې ځي کې. منۍ قطرې ته وګوره، د هغې نه وینه جوړه شي، د وینې نه وګوره غوښه جوړه شي او هډوکي، او بیا په هغې باندې سرمن، او هغې ته بیا ساه اچول، او دغه ماشوم بیا د مور په دې خېټه کې پروت وي او ړقېږي راړقېږي او هغه ته رزق میلاویږي. د مور په خېټه کې دننه ورته رزق میلاویږي. څه ناشنا قادر ذات دی زموږ هغه رب، او څه ناشنا زورور رب دی چې دا کار کوي. فی ظلمات ثلاث، په دریو تیرو کې. ابروز ما دې وضاحت کړی. پوستکی دی، د مور د خېټې تیاره دی یوه، بیا د رحم په کم کې چې دنه د ماشوم دی بچي دانه کې هغه بله تیاره ده، او بیا په دې ماشوم باندې له پاسه یو نری غونته کې پوستکی چې کله پیدا کېږي هغه ترې وشلېږي. دغه درې تیرې شوې. په دریو تیرو کې د انسان دننه پروت وي، او په دریو تیرو کې د پیدایش شوی. الله اکبر. ګوره چې صرف الله ساتلو موږ ته خبر نه شو، او چې څه نه څه ساتلي الله موږ ته راوسپارل، نو موږ ځمکه او اسمان یې وکړو. لکه دا ماشوم چې د مور د خېټې نه راوځي هم الله یې ساتي، خو یو ذریعې الله موږ وګرځولو، څه نه څه یې موږ ته حواله کړو چې زه تاسو له سبب لټوئ. د هغه اسبابو لټولو دپاره موږ ځمکه او اسمان یې وکړو. بچی دی او بچی دی، بچی دی او بچی دی، بچی دی او بچی دی، او سحر مزدوري ماښام مزدوري، سحر مزدوري او ماښام سجل لکه بچی دی او سکول دی او سبق دی او بیمار شو ډاکټر دی او دا دی او دغه دی. دې چې د مور په خېټه کې څوک ته خبر شوي دي؟ هېڅوک ته نه خبر شوي. د څه نه ته خبر شوي؟ د بیمارۍ نه خبر شوي، د جړا نه خبر شوي، د بل څه نه خبر شوي، هېڅ نه دی خبر شوي. خو چې کله صرف د انسان ته وویلی شي چې زه ته ذریعه ولټوه، اسباب جوړ کړه د ساتلو دپاره، نو په هغه اسبابو کې بیا موږ له منډه ځمکه او اسمان یې وکړو. صحیح د اسباب به لټې، خو اعتماد په چا باندې؟ په الله باندې. کوم الله چې ستا دا بچي ساتلي د مور په خېټه کې په هغه دریو تیرو کې ستا دا بچي ساتلي، هغه الله بیا نشي ساتلی؟ ساتلی شي که نشي؟ چې تو ته الله ورته وښایه، پیغمبر ورته وښایه، دین ورته وښایه، جي دی به وایي نه نو خوري به څه، خوري به څه. چې د مور په خېټه کې و، د حرکت لایق نه و، چې هېڅ نه و، هغه ټیم کې الله ساتو، او چې کله دی لوی شي او د هر څه لایق شي، خبرې اترې شروع کړي، زورور شي، تعلیم وکړي او ښه په زور کړي، بیا به الله نه ساتي؟ چې کمزوره و الله ساتلی، چې لوی شو ولې الله بیا نه ساتي؟ دا خبرې چې څوک کوي دلیل دی چې د په الله باندې په اعتماد کې څه دی؟ کمزوری دی. دا سړی په الله باندې په توکل کې او په اعتماد کې کمزوری چې دا خبرې کوي. کوم الله چې ساتلی دی هغه بیا هم ساتي. فی ظلمات ثلاث. نو څه ویل الله؟ ذلكم الله ربكم له الملك. دغه صفتونو والا الله دې رب دې ستاسو،
خاص هغه لره بادشاهي ده چې دومره اوچت اوچت صفات لري نو بس دغه اوچتو صفاتو والا الله دی الله دی معبود دی ستاسو ربکم ستاسو رب دی ګورې له الملک بادشاهي ټوله د هغه ده لا اله الا هو نشتی اقدار د بندگی سوا د هغه نه بندگی به یې کې یوازې د قرب کیږي چې له دومره اوچت صفات لري له دومره ناشنا زوري دي ما دا خبره ذکر کړې وه که نه چې دې صورت عام مقصد څه دی دعوت د څه طرف ته توحید طرف ته دا اوس توحید دعوت چې راشئ اے خلقا راشئ اے مخلوقا کم الله چې دا کارونه کولی شي هم دغه الله د عبادت حقدار دی یوازې دې هم د دغه رب بندګي کیږي فانا تصرفون نو څنګه اړولی کیږئ نو څنګه اړولی کیږئ د حق نه سره د دومره دلایلو دا مشرکان بیا څنګه د حق نه اوړي څنګه به دوی په دې خبره باندې پوه نه شو اوس ګوره په دې روان آیت کې الله سبحانه وتعالی خپله استغنا بیانوي بې پرواهي بیانوي لکه الله دعوت ورکو چې بندګي به صرف د چا کېږي د الله اوس دا بیانوي که بندګي وم نه کوي نو ګوره د الله څه پروا نشته که بندگی مو کړه خو ستاسو فایده ده خو کوم ونه کړه دا بندگی نو الله ته څه نقصان نشتی او نه الله نو نه د الله په بچای کې څه کمی راځي ځکه وایي ان تکفروا فان الله غنی عنکم که تاسو ناشکري کوئ نو یقینا الله بے حاجت دی ستاسو نه ناشکري دا ده که نه ناشکري دا ده که نه چې دا دومره نعمتونه د الله د طرف نه دي او د عبادت د بل چا شروع کړو الله وایي که تاسو دا ناشکري کوئ او بندگی خالص د الله نه کوئ ورزم بې پروا یم فان الله غنی عنکم بې حاجته یم د دې نه چې تاسو دې زما شکر ادا کړئ او تاسو دې زما بندګي وکړئ خو دا د الله رحم او کرم دی مهرباني ده چې د دې بندګانو دپاره کفر نه خوښوي د دې بندګانو دپاره ګناهونه نه خوښوي د دې بندګانو دپاره ناشکري نه خوښوي د هغې دا مطلب نه دی چې الله محتاج دی بندګانو ته نه دا مطلب خو نه دی اخو الله مهربانه دی د دې بندګانو دپاره خیر خوښوي خیر غواړي نو ځکه وي ولا يرضى لعباده الكفر او نه خوښوي دپاره د بندګانو خپلو ناشکري د خپلو بندګانو دپاره ناشکري او کفر نه خوښوي ولې نه خوښوي ځکه چې الله مهربانه دی رحیم دی کریم دی غواړي دا چې دوی په دې کفر او ناشکرۍ کې پرې نه وځي چې دوی ته زما بخانه میلاو شي الله وایي چې دوی ته زما د آخرت هغه اوچت اوچت نعمتونه میلاو شي کوم چې ما دوی دپاره تیار کړي نو ځکه هغه مهربانه رب د خپلو بندګانو دپاره ناشکري نه خوښوي کفر نه خوښوي ګناهونه نه خوښوي وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ او که تاسو شکر ادا کوئ نو خوښوي تاسو لره دغه دا ستاسو دپاره خوښوي الله ستاسو دپاره څه خوښوي شکر ادا کول الله ستاسو دپاره دا خوښوي چې تاسو د هغه بندګي وکئ ولا تزر وازرة وزر أخرى او نه پورته کوي یو پورته کوونکی بوج د بل چا اوس الله سبحانه وتعالی دې خبرې ته اشاره کوي چې د قیامت ورځ روانه ده هر څه به پته ولګي او په هغه ورځ ګورې یو پورته کوونکی د بل چا بوج
نشي اوچتولی. دې ته به ډډه نه لګي چې زمونږ پلار نکاح تلک امة قد خلت، لکه څنګه چې سوره بقره کې الله وي دا یو امت دی چې مخکې تیر شوی دی. د هغوی دپاره هغه څه دي چې هغوی کړي دي او ستاسو دپاره هغه څه دي چې تاسو کړي دي. نو د یو کس بوج بل نه اوچتوي. هغه وخت کې اوچتېدی شي چې کله هغه په یو ګناه کې سبب ګرځېدلی او د هغه د لاسه دا ګناه بل څوک هم کوي، نو بیا ګناه هغه ته هم میلاویږي، ګناه ده ته هم میلاویږي، خو د ده نه بوج نه کمیږي د هغې د لاسه. لکه یو کس د ګناه طرف ته دعوت ورکو، هغه هم ګناهګار دی، ده ګناه وکړه، دی ګناهګار دی، خو د دې دا معنی ده نه چې هغه باندې چې کله د ګناه دا بوج راغی د ده دا بوج کم شو، نه، ده باندې خپل بوج هلته شان پوره دی. ولا تزر وازرة وزر اخرى. او دا قانون یاد کا چې د بل چا بوج ته د یو کس بوج په بل کس باندې نشي ایښودی. دې کې رد دی د پښتنو په یو رواج باندې. سوره کې چې کله جنۍ ورکوي، قتل یو کړی دی، بدماشي یو کوله، وینې جوش د یو ځوان و او غریبه لاړه خور پکې خواره شوه، یا لور لاړه، یا د کور بله جنۍ لاړه ماشومه، د هغې سره به عمر له به ظلم زیاتی کېږي. هغه کور کې به هغه څه ژوند تېر کړي چې تا چې کس وجلی دی هلته به هغوی د دې عزت کوي. یو کس راولګېد د کور نه یې څوک مړ کړو او بیا له خپله خور ورکړه، نو ولې هغوی به عزت کوي، هغوی به یې قدر کوي. او چې دومره ستا په وینه کې جوش و خو ځان ورته حواله کړه که نه خپله مسله ورسره چېړه، بیا خبره خور لره. دا سوچه ظلم دی. ولا تزر وازرة وزر اخرى. کار یو کړی دی او بوج دې راواخیستی چې هغه دې بیا په یو کمزوري ماشومې باندې کېښودی شي. دا د کوم ځای انصاف دی او د کوم ځای پښتو او غیرت دی. ثم إلى ربكم مرجعكم، بیا به خاص رب ستاسو ته ګرځېدل ستاسو وي. فينبئكم بما كنتم تعملون، نو خبر بدر کی تاسو ته په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. مخکې دا خبره ووایي که تاسو شکر ادا کړئ د خپله فایده هم ده، والله ستاسو دپاره شکر ادا کول خوښوي. او که تاسو کفر وکړئ، ناشکري وکړئ، ځان له به نقصان ورکړي، الله له خو نقصان نشي ورکوی. او یو لویه ورځ را روانه ده چې هغه د قیامت ورځ ده او الله ته به واپس کېږئ او الله به درله بیا خبر درکړي د هر هغه څه چې تاسو کړي دي. إنه عليم بذات الصدور، یقینا هغه پوهه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دي. الله په هر څه باندې پوهه دی. اوس ګوره د انسان حال بیانېږي او خصوصا د مشرک کردار کې تضاد بیانېږي. د مشرک ته وګوره، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، او کله چې ورسي انسان ته تکلیف دعاګانې غواړي د خپل رب نه، منیبا الیه، رجوع کوونکی هغه ته، ثم اذا خوله نعمة منه، بیا کله چې ورکي دته یو نعمت د خپل طرف نه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نو هیر کی هغه حالات چې د برابلو الله هغې ته مخکې، وجعل لله اندادا، او وګرځي الله لره شریکان، ليضل عن سبيله، د
د دې دپاره چې ګمراه کړي خلک د لارې د الله نه. ګوره د مشرک دې کردار ته او دې تضاد ته، بلکې انسان عام انسانان که موږ وایو نو ډېرو کې داسې عادت شتي. د کفر دا مسله جدا ده، خو دا په ډېرو کې شتي چې کله پې سخته راشي نو الله ورته یادي، او چې راحته راشي نو بیا ته الله هېر شي. حالانکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. الله په راحته کې پیژنه، بندگی کوه، هغه الله به دې په سخته کې بیا نه هېروي. او یو حدیث کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې په راحته کې ډېرې دعاګانې غواړي په سخته کې الله بیا د هغه دعاګانې قبلوي. واذا مس الانسان ضر، او کله چې ورسي انسان ته تکلیف، هر قسمه تکلیف چې ورته ورسي، دعا ربه، نو بیا دعاګانې د خپل رب نه غواړي. ما تاسو ته ووایي چې دا خبره عام هم کیدی شي او خاص مشرکانو پورې هم کیدی شي. مشرکانو باره کې قرآن کې ځای په ځای دا خبره راغلې ده، ځای په ځای قرآن کریم کې دا خبره راغلې ده. او سورت لقمان کې هم په دې مجالسو کې سورت لقمان کې موږ بیان کړو، دا خبره هلته بیان شوې وه چې کله دا مشرکان په کشتۍ کې سواره شي او روانې په دریاب کې، او سیلۍ پې راشي او طوفان پې راشي، او دا ګټې ګټې د غرونو په شان چپې پې راشي، نو بیا چا ته چغې وایي؟ بیا الله ته چغې وایي. منیبا الی، رجوع کوونکي هغه الله ته بیا عجزي کوي، جاړي، چغې وایي. ثم اذا خوله نعمة من، بیا کله چې ورکړي ده ته یو نعمت د خپل طرف نه، الله ورله نعمت ورکړي، خوشحالي پې راولي، هغه غم تې ختم کړي، هغه مصیبت تی ختم کی، نسی ما کان یدعو الیه من قبل، هغه حالات تی بالکل ییر شي کمو ته چې ده الله را بلو، هغه حالات تی بالکل ییر شي، هغه سخت تی ییر شي. وجعل لله اندادا، او بیا د الله سره شریکان جوړ کی، لیضل عن سبیله، چې دا خلک د توحید نه واړوي. دا اوس د مشرک کردار دی. عام مسلمانان کې عام انسانان کې تیوالو، نو په انسانانو کې به داسې ډېر دي چې په سخته کې الله یادوي او په راحته کې تېري. نو یاده کوي دا خبره، ما حدیث دلیل بیان کو چې په راحته کې د الله هېرو که نه، په سخته کې دې هم نه یادوي. چې په راحته کې د الله هېرو، نو په سخته کې هم تا نه یادوي. دا خبره یاده که. بعض داسې چلو کې چې سخته مصیبت پې راشي، بس بیا سپینه ټوپۍ پیدا کړي، حجامت ته یو څو ورځو غټ کړي او تسبیح ورسره لاس کړي، خو د هغه مصیبت ختمېده او د هغه غم ختمېده. لکه الله بل ځای کې وایي کأن لم یدعونا الی ضر مسه، داسې واوړي الله وایي ګویا کې ده چې ته موږ د سره را بللي نه یو مصیبت ته، داسې دی ځان بدل کړي. غار څه بیا پاتې شي، نه بیا هغه مونځ اودس کوي، نه بیا هغه ټوپۍ او نه بیا هغه تسبیح او نه بیا هغه ذکر، داسې بې وفایي وکړي. پکار خو دا ده چې کوم رب د سره دومره احسانات کړي دي او د دې سختې نه ویویستې او دا نعمت یې دله درکو، پکار خو دا و چې ستا عبادت ښه ډېر شوی وی، هغه الله ته دې ځان ښه نږدې کړی. نو عامو انسانانو کې هم داسې انسانان شته چې به وکړي دا بیماري ده، او د مشرک خو بیا دغه کردار دی. وګوره ورته ما دا خبره هم ذکر کړې و د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. بارک الله فیک. ماشاءالله دې جوابونو ټیکه ټوله تا اخیستې ده. موږ دا خبره ذکر کړې وه چې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دا خبره ذکر کړې وه چې د هغه زمانې مشرکان زموږ د زمانې د مشرکانو نه غوره وو، په دې ته غوره وو چې په سخته کې به د هغوی نه د خپل بوتان او هر څه هېر شو، الله به یې رابلو،
په راحته کې به یې شرک کو. او زمونږ د زمانې مشرک دی په راحته کې هم شرک کوي او دی په سخته کې هم شرک کوي. نو ځکه هغه مشرکان په نسبت د دې زمانې د مشرکانو هغه غوره و. په دې خبره کې او نورې خبرې مې هغه ذکر کړي دي. یو پکې دا قل تمتع بكفرك قليلا ويا فايدي واخلا سرد كفرنا لقى زمانا إنك من أصحاب النار يقينا تدور والوني. الله خپل پیغمبر ته وی قل اوایا اے پیغمبر زما چې د دې دنیوي ژوند نه لږې مزې واخله، هېڅ خبره نه ده، مزې واخله چې څه کې کوه، خو د مرګ نه وروسته ستا ځای د اوسېدو هغه بیا جهنم دی. په دې دنیا کې وی ورته ووایه که په دې دنیا کې الله یېرې او که بندګي نه کې او که ورسره دشمني کې او که نافرماني کې که ناشکري کې وکړه چې څه کې کوه. قلیلا د یو څو ورځو مزې دي، پته به په آخرت کې ولګي. انک من اصحاب النار یقینا ته د اور والا نه یې. په دې باندې به اکتفا وکړو. اتم نمبر آیت باندې به درس ختم کړو. د دې نه بعد الله د مؤمن شان ذکر کړی چې تاسو ته یاد دي چې سبا به شروع د دغه زینه کوو. د مشرک صفات بیان شو، نو په دې پسې بیا د مؤمنانو صفات بیانېږي چې دا دواړه یو شان کېدی شي چېرته. دا خبره به انشاءالله سبا پوره کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د مرګ پورې د الله په دې توحید باندې مضبوط ودرېږو. او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو. او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.